د الغاشیه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان اتاتیاومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. شپږ ویشت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. هل اتاك حديث الغاشية؟ آیا تا ته د هغه خوریدونکي آفت خبر رسیدلی دی؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ځینې مخونه به په هغه ورځ تریدلي وي، سخت زیار ایستونکي ستړي کیدونکي به وي، په سخت ګرم اور کې سوځېدونکي به وي. د خوټېدلې چینې اوبه به هغو ته د څښلو دپاره ورکړی کیږي. د اغزو وچو وښونه به پرته بل هیڅ ډول خواړه د هغو دپاره نه وي چې نه به پرې چاغیږي او نه به یې لوږه پرېسته کیږي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ځینې مخونه به په هغه ورځ کې اراز وي، په خپلو کړو به خوشحاله وي، په لوړ مقامه جنت کې به وي، هیڅ کومه چټي او بېځایه خبره به هلته وانه وري. فيها عين جارية په هغه کې به چینې بهیږي. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. په هغه کې به لوړه د ناستې ځایونه وي، ډکې پیالې به ایښودل شوي وي، پړ بالښتونه به قطار قطار ایښي وي او ښکلي فرشونه به غوړېدلي وي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ دا خلک یې نه مني، نو آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ شوي دي؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړای شوی دی؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ غرونو ته نه ګوري چې څنګه خاښ درول شوي دي؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ او ځمکې ته نه ګوري چې څنګه غوړول شوې ده؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. خانو ای پیغمبره نصیحت کوه، ته یوازې نصیحت کوونکی، هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه یې. البته که څوک مخ واړوي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنه سزا ورکړي. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بېشکه د دې خلکو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي، بیا د هغو حساب همدا زموږ کار دی.